أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج اشهر معلومات حج دا میاشتې دي معلومه یعنی د دینه مراد چې دینو شوال ذیقعد او ذوالحجه دا میاشتې ته مراد دي چې کله بسړی د حج په سفر روان شو د حج اراده به وکړه نو گویا کې د پزان باندې حج فرض کو د حج د تلو او د فرضیت د اراده چې وکړه نو الحج اشهر معلومات دا حج دا میاشتې دي معلومه په دې د مراد شوال چې د شوال په میاشت کې خلکو په سفر شروع کو او د ذیقعد په میاشت کې او په ذوالحجه کې به چې دنو بیا د حج دغه مناسک دغه 15 یا شپږ ورځې دغه مناسک به ادا کول ځکه الله فرمای الحج اشهر معلومات دا حج دا سو میاشتې دي معلومه الله فرمای چې څوک په ځان باندې حج فرض کی یعنی د حج نیتو کی فلا رفسا نو دې د حج په ایامو کې د خپل بیبي سره نزدېکت نه کوي فلا رفسا نو رفس دې نه کوي یعنی خپل کور والا سره دې خبره د مباشرت نه کوي ولا فسوق او نافرمانی دې نه کوي او د حج په ورځو کې د حج په ایامو کې جنگ جګړه دې نه کوي او کوم یو نیک کارم چې انسان کوي نو الله تبارک وتعالى ته د هغه علم دی بیا الله فرمایي چې د سفر د پاره ځان سره د لارې کې چې کوم د انسان خوراک خرج پیسې و غیره لګي دا ته ځان سره واخلې د عربو په مخ کې داسې چلو چې کله ابتدا د اسلام نه د دین اسلام نه مخ کې چې کوم خلک به حج لراتل نو هغه به ځان سره د لارې چې کوم خرچه و دا به ځان سره نه راوړه وې دا د توکل خلاف ته مونږ په الله باندې توکل لې او بیا به په لار کې چې دینو د خلکو نه سيزونه غوښتل او سوال به کو الله تبارک وتعالى دغه خبره منو کړه چې تاسو خپل ترتیب او خپل لارې چې کم خرچه او کم سامان دي دا د ځان لپاره تیار کې وتزودوا او د سفر د چې کم په لار کې د سړي کوم خرچه کیږي زیاده راه وته ویل کیږي نو د لارې د سفر لپاره چې کوم خرچه تاسو کیږي د ځان سره تیار واخلې او بیا الله فرمای چې فإن خير الزاد التقوى د سفر خطوخه هغه اخرت د سفر خطوخه هغه تقوا ده چې انسان تقوا اختیار کی پرهیزګاری اختیار کی او الله فرمای زمانہ او یریږي نو په دې آیت کې د دې خبره ذکر دی چې حج یو سو معلومه میاشتې دي څوک چې د حج اراده وکي نو رفث او فسوق او جدال د دې درې واړو کارونو نه ځان ساتي او د سفر د پاره د خپل تیاری دا وکي الحج حج اشهر معلومات دا میاشتې دي معلومه فمن پس هغه څوک فرض فيهن چې فرض کی په د میاشتو کې فزان باندې الحج حج فلا رفس نو رفس دینه کوي یعنی خبره د مباشرت دینه کوي ولا فسوق او نافرمانی دینه کوي ولا جدال او جګړه دینه کوي فل حج د حج په ورځو کې وما تفعلوا او هغه څه چې تاسو کوي من خیر د نیکینا يعلمه الله نو معلومه د الله تبارک وتعالى ته وتزودوا او تاسو د سفر توخه واخلي فإن خير الزاد پس بشکا خطو خد سفر التقوا دا تقوا دا واتقوني او زمان او یریږي یا اول الالباب ای خاوندانو د عقلونو ليس علیکم نشتر پتاسو باندې جناح س گناه ان تبتغوا چې تاسو الټوي فضلا فضل من ربکم د خپل رب د طرفنا فاذا افضتم پس هر کلا چې تاسو را کوزیږئ من عرفات د عرفاتنا فذكروا الله نو یادوي الله تبارک وتعالى عند المشعر الحرام فقاد مشعر حرام یعنی د مزدلفه کې واذكروه او یادوي الله تبارک وتعالى كما هداكم لکه څنګه چې تاسو ته خودنه کړی دا وان کنتم اگر چې وای تاسو من قبله مخکله دینا لمن الضالين دنا خبرنا د الله تبارک وتعالى فرمایي چې ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم چې پتا سو باندې څه ګناه نشته ک تاسو فضل لټوي فضل نه مراد دل رزق دی یو سړی دی هغه حج لاله د حج په ایامو کې یعنی په دغه 2 میاشتې کې یا په 3 میاشتې کې هغه د ځان سره د مردان نه په خبر نه یو سړی زی او دې ځکه هغه ځان سره داسې یو سیز واغستو چې هغه ته په سعودي عرب کې خرج کی یا په لار کې چې په خوا په پیدل سفر وي په لار کې خرج کی په ایران کې خرج کی په افغانستان کې اوسې خرج کی الته به بل سیز واغستا به بل ځای خرج کو یا چې کله انسان به حرم شریف دی حدود ته ورسېدو د حج د ایامو کې به ورځ وینو چې پکې تجارت به پکې کو سيزونه به واغستل او خرج به کړل د هر ځینو د هر ځای نه به خلک راغلي مسلمانان به راغلي نو دغه بعضی وخت کې به خلک وي چې نه یو سړی د تجارت د پاره راغی حج لراغلی دی خو د به کې تجارت کو نو د حج دا ثواب اون شو
الله تبارک وتعالى فرمای لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، پتا سو باندې څه ګناه نشته که تاسو په دې کې رزق حاصل کو، د رزق حاصلولو کوشش مو کو، یعنی سکار روزګار مو کو، نه په دې باندې څه ګناه نشته. نو د دې خبره گویا کې اجازت ملو شو که یو سړی لاړ شي التکار روزګار کوي د حج په دې ورځو کې وخت ور سره وی سیز واخلي یا خرج کی، نو په دې باندې څه ګناه نشته. یا الله فرمای چې کله تاسو واپس شه د میدان عرفات نه، نو د الله تبارک وتعالى ذکر کوي د مشعر حرام په خوا کې، او څنګه چې تاسو ته خودلی شوی دي، نو د الله تبارک وتعالى ذکر کوي. او د ورپسې آیت کې ثم افیدوا من حيث افاض الناس، دغه د عرفات نه بچ کله خلک راکوز شنو قریش باندې راکوزیدل، دوی چې مونږ خو د حرم والیو، مونږ نه راکوزیږو، مونږ د خلکو سره ځان نه یو شان کو. الله په کې غیتم حکم وکړي چې اے قریشو تاسو راکوز شئ کم ځای نه چې خلک راکوزیږي. لیس علیکم نشته د پتا سو باندې جناحون سګونا ان تبتغوا دا چې د حج سره سره ان تبتغوا دا چې لټوي تاسو فضلا فضل یعنی رزق من ربکم د جانبه د رب تاسو نه. فاذا افضتم پس هر کله چې تاسو راکوز شئ من عرفات د عرفات نه، فذكروا الله نو یادوي الله تبارک وتعالى عند المشعر الحرام په خوا د مشعر حرام یعنی د مزدلفه کې، واذكروه او یادوي الله تبارک وتعالى کما هداکم لکسرنګ چې خودلې د تاسو ته، وان کنتم اگر چې وای تاسو من قبله مخک د دینه لمن الضالین د ناخبرونه. ضالین لفظ دا د گمراه د پاره استعماليږي، د بے خبره د پاره استعماليږي، د هیرشوی د پاره استعماليږي، په معنا د روکشوي باندې استعماليږي، او د چا په محبت کې گرفتارېدو په معنا باندې د استعماليږي. دې ځکه معنا لکه مونږ وی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه لار د گمراهانو، نو هغه ځکه ضالین په معنا د گمراهانو باندې دي. دې ځکه ضالین په معنا د خبرو باندې دي، یعنی دې خبره تاسو ته مخکې علم نو. یا قران کې الله فرمایي چې د کافرانو نه به کوم سيزونو چې دي کفر او شرک نو دا په ورځ د قیامت ضل عنهم، دا به د دین ورکش. او د یوسف علیه السلام په واقعیا کې د یعقوب علیه السلام په باره کې راځي قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، دي خپل زامنو ته یعقوب علیه السلام وی ما باندې د یوسف علیه السلام خوشبو لګي، دی ورته وی ته په زور محبت کې گرفتار دا سنل چې کنه ته په زړه گمراهه کې نعوذ بالله. یا د نبی علیه السلام په باره کې راځي ووجدك ضالا فهدا، الله تبارک وتعالى ته په خپل محبت کې پیشرفته او محبت کې تلون کې اومونده، فهدانو د محبت لارې درته سم کړه. دا سه معنا چې د بی ادبی عنصر وي پکې، نو هغه الفاظو کې چې معمولی د بی ادبی شک او شبهه میدا الله منع کړی دا. تاسو مخکې ویل دي یا ایه الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، نو راعنا لفظ زمونږ رعایت وکړه، دا صحیح لفظ خو چې هغه نور خلکو باتنه معنا د راعینا اغستا ای زمونږ شپونکیه یا په یو بل جبه کې هغه لفظ د بی ادبی او الله منع کړی دی. نو چې الله په خپل د پیغمبرانو بی ادبی منع کړی دا، نو د قران مجید د لفظ داسې معنا کول چې د هغه معنی نه د هغه بی ادبی وشي، د دې بالکل هرګز اجازه نشته. د ضالین د معنی یاد ساتئ. ثم افیدوا بیا راکوز شئ تاسو من حيث د حغزینا، دا بیا د قریشو ته بل حکم دی. ثم افیدوا بیا راکوز شئ تاسو من حيث د حغزینا افاض الناس چې راکوزیږي خلق، واستغفر الله او بخنه غواړي د الله تبارک وتعالى نه، ان الله غفور رحیم، پس بشکه الله تبارک وتعالى بخون کې او مهربان دی. فاذا قضیتم پس هر کله چې پوره کوي تاسو مناسککم مناسک تاسو عبادت د حج، عبادت د حج ته مناسک ویل کیږي، مناسککم مناسک د تاسو یعنی تاسو د حج مناسک، فذكروا الله نو یادوي الله تبارک وتعالى که ذکرکم آباءکم پشان د یادولو د پلارانو د تاسو، او اشد ذکرن یا زیات ذکر الله د خپل پلارانو پشان یادوي یا د دینم زیات یادوي. فمن الناس پس بعض د خلقنا من هغه څوک یقولو چې وای ربنا ای رب زمونږه آتنا راکی مونږ په دنیا په دنیا کې وما له او نوی د لپاره په الاخرت په اخرت کې من خلاق صبرخه. فاذا قضيتم مناسككم چې کله به د حج د ورځې پوره شوي نو بیا به د خلک ناستو د خپل پلارانو نیکانو کیسې به یو بل تکولې، نو دی به ناستو. نو الله وته وی چې تاسو چې د پلارانو د ذکر څنګه کوي د حج نه وزګار شه او د خپل پلارانو د کیسې کوي، نو د دې په ځای باندې د الله ذکر کوي، د خپل پلارانو د ذکر په شان، بلکې د دینه د خپل آبا او اجدادو د ذکر نه زیات د الله تبارک وتعالى ذکر کوي. بعضی کسان داسې چې هغه حج لراتل د دین اسلام نه مخکې هغه وایي چې بس د دنیا کې هر څه دی آخرت نشته،
ناغي به الله نه دا سوالونه کول چې زمونږ چې سم دي دا مونږ له په دنیا کې راکې نو د آخرت د پاره به هغه ته صبرخه پاتې نشو د مسلمانانو د پاره دا حکم دی چې ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار چې الہ العالمین زمونږ دنیا هم خسته کې او آخرت هم خسته کې صرف دنیا خسته کې صحیح نه ده صرف آخرت هم خسته کې صحیح نه ده دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسندیده دعا و چې غیبوی ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار یو صحابي ډیر خراب رنگ به زړ زړ کېدو نبی رسول الله والسلام ته تاسو کو چې پتا څه چل شوی دی ته ولې خرابې هغه ورته وی زه د الله نه دا دعا کوم او دا سوال کوم چې زما په آخرت کې کما عذاب او یا کم سختی زما په آخرت کې په نصیب ده هغه مال په دنیا کې راکې او آخرت را نه چې دینو د سختونه بچ کی نبی رسول الله والسلام منه کې داسې سوال چې کینو داسې سوال ولې نه کې چې ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار خلک وی کنه وی خدام د آخرت خسته کی بهشکه الله د آخرت خسته کی سره د دنیا الله د دنیا هم د ټولو خسته کی او دا دعا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیره خوښه او دا چې صرف دنیا غوښته د دینه مراد هغه کافران دي چې صرف حج له براتللو په خپل کفر او په شرک په هغه طریقو باندې براتللو او دا دعاګانې به کولې چې بس موږ له صرف دنیا راکې نو دنیا وته ملو شو او په آخرت کې صبر خنوا د آیتونو په مفهوم او په مطلب خو پوهیږي کنه ډیر وګړو مې ځکه نه چې بیا د آیت هغه چې کوم مین فوکس دی او مین مقصد دی هغه بیا د سړی نه پاتې شي فاذا قضيتم مناسككم پس هر کله چې ادا کوي تاسو یا پوره کوي تاسو مناسککم مناسک تاسو یعنی مناسک د حج تاسو فذكروا الله نو یادوي الله تبارک وتعالى کذکرکم پشان د یادول تاسو اباءکم د خپل پلارانو لرا او اشد ذکر یا د الله ذکر کوي اشد زیات سخت ذکرن په ذکر سره نه ډیر ذکر د الله کوي فمن الناس پس بعض د خلقنا من هغه سوکتی یقولو چې وای ربنا ای رب زمونږه آتنا راکی مونږه تا فی الدنيا په دنیا کې چې سدي بس دا مونږ ته په دنیا کې راکی وما له او نوی د پاره فی الاخرته په آخرت کې من خلاق صبرخه ومنهم او بعض د دوینا من هغه دی یقولو چې وای ربنا ای رب زمونږه آتنا راکی مونږه تا فی الدنيا په دنیا کې حسنتن نیکی خیګړه او فی الاخرته او په آخرت کې حسنتن بلای نیکی یا خیګړه یعنی آخرت هم خسته کې او دنیا هم خسته کې وقنا او بچ کې مونږه عذاب النار عذاب د اورنا دا قنا کې چې غم قیده کنه دا د تقینه قی جوړ شوی دی د تقینه قی جوړ شوی دی وقی او بچ کې ته نا مونږه عذاب النار عذاب د اورنا اولئک دغه خلق لهم اشتری د دوی د پاره نصیب برخه مما د هغه سنه کسبو چې دوی کوي والله سریع الحساب او الله تبارک وتعالى زر حساب اغستون کړي واذكر الله او یادوي الله تبارک وتعالى فی ایام معدودات پدغه ورځو شمیرل شو کې یعنی په ایام د حج کې فمن تعجل فی یومین فسوق چې جلدیو کې په دوه ورځو کې فلا اثم علیه نو نشته د سګونا په د باندې ومن تاخر او سوق چې رستو شي فلا اثم علیه نو نشته د سګونا په د باندې لمن د هغه چا د پاره اتقا چې یریږي د الله نه واتقوا الله او یریږي د الله تبارک وتعالى نه وعلموا او په شی انکم چې بشک تاسو الیه د الله تبارک وتعالى طرف ته تحشرون واپس کولې بشي واذكر الله فی ایام معدودات نه د حج د ورځې مراد دي او د شیطان دغه چې کله جمرات پکانو باندې ولي نو دا په دوه ورځې کې چاو وشتلو واپس مکی تراغه سیدا او کدرې مرزه ته ایثار شونه سیدا د حج پوره ترتیب شو او ان شاء الله دغه کې به ذکر راشي دی چې الله فرمای فمن تعجل فی یومین سوک تادیو کله په دوه ورځو کې فلا اسم علیه نو د باندې څه ګناه نشته او که څوک درې مې ورځې ته میثار شو په دغه ځای کې په د باندې څه ګناه نشته دغه د جمرات دغه خبره ده واذكر الله او یادوي الله تبارک وتعالى فی ایام معدودات په دغه ورځو شمیرل شو کې فمن تعجل فی یومین پس څوک چې جلدیو کې په دوه ورځو کې فلا اسم علیه نو نشته د څه ګناه په د باندې ومن تاخر او څوک چې ایثار شي څوک چې رستو شي فلا اسم علیه نو نشته دې څه ګناه په د باندې لمن د هغه چا د پاره اتقا چې د الله نه یریږي واتقوا الله او یریږي د الله تبارک وتعالى نه وعلموا او په شی انکم چې بشک تاسو الیه د طرف ته تحشرون واپس کولې بشي ومن الناس نوالا تر د ولبئس المهاد پوری په دې دریو آیتونو کې د یو سړي خبره ده چې یو کس رالو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره ناستو او د منافقانو په شان خوږی خوږی خبرې کولې او چې زما په زړه کې سړي بس پدې الله غوا دې او زدا سه موزاغه سه ما
او چې کله هغه واپس وته نو دا الله فرمایي وهو الد الخصام دې سخت جګړه مارو ډیر جګړې کوونکو او چې کله ته نو دو په لار کې فصلونو لم نقصان ورکو او چې کم جاندار په لار کې مونډلی هغه لم نقصان ورکو او چې چا ورته وي د الله نه یریږي نو نور به د ظلم او زیاتی دا به سیوا کو الله فرمایي چې دغه کسف حسبه جهنم ولا بئس المهاد دا د لپاره جهنم کافی دی او دغه ډیره بده ټکانه ده نو دا د یو کس په باره کې د هر چا عمل چې دا سوي د هغه د پاره د آیت شامل دی خو خاص دغه یو کس ته پاره چې هغه د منافقینو په عمل باندې راغی خوږی خبرې کولی او چې کله ته نو بیا فصلونه خراب کړو فساد مو په پزماکه کې او چې کم جانداري مندل نو په هغه کې اغیله نقصان ورکو او چې چا ورته وی چې د الله نه اوریږي نو نورم په غیرت کې راغی نورم چې د نقصان شروع کو د هغه د پاره الله تبارک وتعالى په قران کې د ګناه اعلان وکړو د سزا اعلان ولوکو فحسبه جهنم ولبئس المهاد د درې وړو ایتونو ترجمه ته وکړي ده ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه سوکتی يعجبک چې په تعجب کې اچیتا قوله خبره ده یعنی تا د خبره خوخيږي فل حیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ويشهد الله او دی الله گواه کوي علامه په هغه سباندې فی قلبه چې د پزړه کې دي وهو الد الخصام او دی ډیر جګړې کوونکې دي واذا تولى او هر کله چې دی واپس شي یا تولى د اذا کان والیا چې کله دی بادشاہ شي تولى دو معنی دی یو واپس کېدل یا یو سړی متولی شي د یو ځای بادشاہي ورته ملو شي اختیار ورته ملو شي دواړه معنی صحیح دي واذا تولى او کله چې دی والی جوړ شي حاکم جوړ شي یا واذا تولى کله چې دی واپس شي سعى فی الارض نو کوشش کوي پزمکه کې ليفسد فيها چې فساد او کې پدې کې ويهلك الحرث او هلاك کی فصل والنسل او نسل والله یعنی جاندار والله الله تبارک وتعالى لا يحب الفساد نخخي فساد واذا قيل او هر کله ویل شي له دتا اتق الله او يريګه الله تبارک وتعالى نا اخذته العزه انسی دلرا عزت بالاسم په ګنا سره فحسبه جهنم کافی دی دلرا جهنم ولبئس المهاد او ډیره بد ټکانه ده ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه سوق یشری چې خرسوي نفسه خپل ځان ابتغاء مرضات الله د پاره د حاصلولو د رضامندۍ د الله تبارک وتعالى والله رؤوف بالعباد او الله تبارک وتعالى محبت کوونکې دی مهرباني کوونکې دی بالعباد په خپل بندگانو باندې بعض خلک داسې دي چې هغه خپل ځان خرسي د رضامندۍ د الله تعالی د حاصلولو لپاره دا یو سړی یو صحابي سیدنا صہیب رضی الله تعالی عنہ دته چې پته ولګی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته هجرت او قدم روان شو چې دیم روان شو په لار کې کافرانو گیر کو د ورته ما سره چې سدي غواخله زما مال زما دولت زما فلانی ځای کې خزانه د فلانی ځای مې پیسې دي هغه ټول ستاسو شو هغه پیسې ځان له روبا سي ځان له راواخله خو ما پرېګ دې چې زلال شم د دوه جهانو سردار جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هغه ځان ورسومه د کافرانو خپل کې صلاح کړل کدي مونږ وجن مونږ ته وسفه ته ملو شي پرې چې د خزانه او د پیسې ځان له راوالو نو بیا چې دین هغه پرېخې دي هغه ته وی تزا او چې د وته کم زینه خولي بس باغ زینو کې رالو هغه مال او دولت د کسانو راواغستل گویا کې د غټول عمر د پیسې چې د کوم جمع کړي وي کوم غټلې وي هغه ټول چې دین هغه کسانو لور کړي او خپل ځان یې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسو دا ادای د الله تبارک وتعالى خو خشوا چې کله د مدینه منوره ته ورسید الله تبارک وتعالى د پشان کې د آیتونه نازل کړل چې دا سه کسانو مشته چې اغي د الله د رضا د حاصلولو لپاره خپل ځانونه خرڅ کړل خپل ټول عمر پیسې خلکو لور کړي او خپل ځان چې د هغه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لره ورسو ومن الناس دغه ادای د الله خو خشوخه سیدنا صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ د دنمو ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه سوکتی یشری چې خرسوي نفسه خپل ځان ابتغاء مرضات الله د ایسی د پاره ځان نه خرسي ها ابتغاء مرضات الله د پاره د حاصلولو د رضامندۍ د الله تعالی والله رؤوف بالعباد او الله تبارک وتعالى مهربان دی په خپل بندگانو باندې یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ادخلوا داخل شی فی السلم په اسلام کې کافتن پورا ولا تتبعوا او تاسو تابعداری مکوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه لکم عدو مبین بشکا د شیطان تاسو د پاره ښکار دشمن دی
الله تبارک وتعالى فرمایي چې په اسلام کې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، داخل شي په اسلام کې. سلم چې دینو دا مراد تابعداري ته غیر مشروط تابعداري، بغیر د شرط نه به خبره منم د سلم ویل کیږي. په کسری د سین سره سلم او په فتحې د سین سره سلم، دواړه چې دینو دواړه قسمه دا ویل کیږي. اے مسلمانانو، اے مؤمنانو، په اسلام کې پوره داخل شي، یعنی د الله تابعداري پوره کوي بغیر د شرط نه، او د شیطان تابعداري مکوي. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا، اے مؤمنانو داخل شي، فی السلم په اسلام کې کافتن پوره، ولا تتبعوا او تابعداري مکوي خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان، انه بشک دا شیطان لکم ستاسو د پاره عدو مبین، دشمن د ښکارا. فان زللتم، پس که چر تاسو اوخو دی، من بعد ما جاءتکم، پس د هغه سنا چې راغلی دی تاسو ته البینات ښکارا نخي، فعلمون، پس پوه شئ ان الله عزیز حکیم، چې بشکا الله تبارک وتعالى غالب دی او خاوند د حکمت دی. هل ينظرون، دوی انتظار نه کوي، الا ان یاتیهم الله، مگر دا چې راشي دوی ته الله تعالی، یعنی راشي دوی ته عذاب د الله تعالی، فی ظلل، پسورو کې، من الغمام د وریزو، والملائکه او ملائکه، وقضی الامر او اکړي شي فیصله د کار، والى الله ترجع الامور، او الله تبارک وتعالى طرف ته واپس کولی شي ټول کارونه. الله فرمایي که څوک اوخیدل نو پس د دینه چې اغه ته د ښکارنه خراغلی دي، نو الله تبارک وتعالى غالب دی او حکمت والا دی. بیا وی چې دا خلک د دې خبره انتظار کوي چې الله تعالی ورته خپل عذاب راولي د وریځو په سورو کې، یا فرشتي راشي او کومه د عذاب فیصله چې د دې د پاره شوی دا هغه وشي، نو بیا بګنې دي خوشاله شي، یعنی دې د دې خبره انتظار کوي چې بس عذاب د نازل شي، نور ټول خبره دي ختمي کړي دي. الله فرمایي چې د الله طرف ته ټول کارونه واپس کولی شي. او بل ځکه الله فرمایي چې ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم، که الله د مخکنه د ترتیب نه جوړ کړي، مخکنه کلام نه وی کړي چې دې ته بدون مهلت وي او په دې باندې په دې وخت کې عذاب نازلېږي، لقضی بینهم، نو په دغه وخت کې به فیصله شوی. خو الله تبارک وتعالى که څوک ته مرګ والی ډایرک ولا مرګ ناراضي، که څوک د یو چا د غر کېدو سوال کوي، سوال قبول هم شي، بیا غي ډایرک غر کېږي نه. یو انسان وی چې په ما دي اوس عذاب نازل شي، نو الله په داسې ډایرک عذاب نه نازلي الا ماشاء الله، ځکه چې الله تبارک وتعالى هر چاته یو مهلت ورکړي دی، د یو هر یو کار د لپاره الله تبارک وتعالى یو نیټه مقرر کړی ده، او چې کله دا نیټه راشي، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون. هل ينظرون، دوی انتظار نه کوي، الا ان یاتیهم الله، مگر دا چې راشي دوی ته الله تعالی، یعنی راشي دوی ته عذاب د الله تعالی، فی ظلل، پسورو کې، من الغمام د وریزو، یعنی وریز براشي، په وریز سوري به بدی جوړ شو، دا په حقیقت کې د الله عذاب وي. والملائکه او فرشتي براشي، وقضی الامر او فیصله بوشي د کار، یعنی د عذاب. والى الله ترجع الامور، او الله طرف ته واپس کولی شي ټول کارونه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله.